طالبانو مشر نړۍ سره د شریعت په رڼا کې تعامل کوم. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. درنو لیدونکو، که غواړئ د تازه او مهمو پیښو څخه خبر شئ نو همدا اوس سره د تان پلاس چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده تېره ورځ په خپله وینا کې ویلې چې د نړۍ سره د شریعت په رڼا کې تعامل کوي. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د معلوماتو په اساس کندهار په لوی عیدګاه کې د جمعې لمونځ د ملا هبت الله اخندزاده په امامت ترسره شوی او خلکو ته وینا هم کړې ده. د سرچینې د معلوماتو په اساس د طالبانو رهبر خلکو ته وینا کې ویلې چې نړۍ سره د شریعت په چوکاټ کې تعامل کوي او په خبره به د شریعت تر احکامو هیڅکله تیر نشي. د تیر په شان دا ځل هم د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده دا وینا ویډیویي او یا انځوري نه ده ښودل شوې. دوستانو، زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځای پورې و. د نورو تازه مهمو خبرونو لپاره د سره د تان پلاس چینل سبسکرایب کړئ. الله په امان.